د خبریال ویبپاڼې درنو لیدونکو، لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امنه عزیزی یم. افغان ځوان داسې لاسي ګړۍ جوړه کړې چې سیستم یې پر پښتو ژبه کار کوي. دغه لاسي ګړۍ کې د افغانستان د ملي بیرغ سربیره د ځینو ملي اتلانو انځورونه هم ځای پر ځای شوي دي. دغه لاسي ګړۍ سربیره پر دې چې ټول سیستم یې پر پښتو دی، ترڅنګ یې د دې ګړۍ پر ښیښه د هیواد او پښتنو د ملي شخصیتونو انځورونه هم ښوول کیږي. په دغو انځورونو کې د ولسمشر اشرف غني، د هیواد د پخواني ولسمشر شهید ډاکټر نجیب، د شهید جنرال عبدالرازق خان عبدالغفار خان، منظور پښتین، ناکامورا او یو شمېر نورو ملي شخصیتونو انځورونه بدلیږي. د دې لاسي ګړۍ جوړونکی اتلان اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې اوس مهال په استرالیا کې ژوند کوي. د نوموړي په خبره د دې لاسي ګړۍ ټول سیستم او سافټویر په پښتو ژبه دی. د یادونې وړ ده چې د دې ګړۍ 30 سلنه ګټه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنۍ ته د اتلان لخوا ځانګړې شوې، چې د پوهاند رسول امین خیریه بنسټ په وسیله به د هیواد د کلیو او بانډو کې مستحقو کورنیو ته ورسیږي، چې دا کار د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره یو ستر ویاړ هم دی. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.